د استاد په اجازه عزیز صاحب تاسو توجه به غواړم تازه شعرونه وایم چې ته مې خوند د زندګۍ وې نه مې ووې او نه ښکاري ته مې خوند د زندګۍ وې نه مې ووې او نه ښکاري ته مې خیال د بندګۍ وې نه مې ووې او نه ښکاري درمان صاحب ته مې خوند د زندګۍ وې نه مې ووې او نه ښکاري ته مې خیال د بندګۍ وې نه مې ووې او نه ښکاري ستا پاپۍ پیزار پولۍ کړې تمامي علم خبر شو ستا پاپۍ پیزار پولۍ کړې تمامي علم خبر شه زما هم په زړه پولۍ وې نه مې ووې او نه ښکاري ستا پاپۍ پیزار پولۍ کړې تمامي علم خبر شو زما هم په زړه پولۍ وې نه مې ووې او نه ښکاري صدر صاحب بیګا بیا د چا واده و تماشه یې د کتو وه بیګا بیا د چا واده و تماشه یې د کتو وه څه پیریانو څه ډولۍ وې نه مې ووې او نه ښکاري او شاني صاحب مننه بیګا بیا د چا واده و تماشه یې د کتو وه څه پیریانو څه ډولۍ وې نه مې ووې او نه ښکاري ما بلها زړونه ګټل وو چې حساب کتاب شروع شو عزیز الله شعر ته ډالۍ چې ما بلها زړونه ګټل وو چې حساب کتاب شروع شو را سره ډېرې نیکۍ وې نه مې ووې او نه ښکاري او ستا ګیلې ټولې په ځای خو زه ګرم نه یم جانانه ستا ګیلې ټولې په ځای خو زه ګرم نه یم جانانه زما ډېرې مجبورۍ وې نه مې ووې او نه ښکاري خاکي صاحب یو نظم ووایه شعر صاحب بیا هم جنتي یم ماله جواب راکړو په دې نظم زه خبره نه کوم خو هغې یوه خبره وکړه چې زه د کاکا خبره نه منم او د ماما خبره نه منم د لالا خبره نه منم د هیچا خبره نه منم بیا هم زه جنتي یم ضرور داسې کار دی خاکي صاحب چې د کاکا خبره مه اوره د ماما خبره مه اوره د ملا خبره مه اوره د دنیا خبره مه اوره او که نوره نه اورې نو زما خبره اوره زما په نظم کې چې تا ته کوم دغه اخیستې نو دې مطلب دغه نه دی دوه پکې خبرې دي لږې شان ژورې دي یو په ابتدا کې ده یو په انتها کې ده یو پکې یم ده او بله پکې دم ده صحیح شوه که دوه خبرې دي پکې مننه بل سحر صاحب یو شعر ووایه ما ته اجازه وکړه ویل نن د جانان ما ته اشاره وکړه ویل نن د جانان شپه ده نن خو دې ډیوه مړه وي که نه نو ما ته لالا ویل چې دې سړي څه مطلب دی چې لکه دا وایي چې د جانان شپه ده تا ته لاس ونیو ډیوه دې مړه وي خو ما کیدای شي هغه ته شعر یاد شي چې وایي چې د سترګو ګلابونه دې تازه ساته ملنګې د سترګو ګلابونه دې تازه ساته ملنګې همداسې دې د مخ د آینه ساته ملنګې خوارو وارو کاږو واږو باڼه ساته ملنګې خوارو وارو کاږو واږو باڼه ساته ملنګې هېڅ یاره له چا مکلس له ډاډه ساته ملنګې یا خدای دې لیونی که دا په کمه ډډه لاړې یا خدای دې لیونی که دا په کمه ډډه لاړې راځه خواته مې کښېنه دا روضه ساته ملنګې سهار صاحب د ذهن په کنډول کې بغزاده ساته ملنګې د ذهن په کنډول کې بغزاده ساته ملنګې او دانش درته بلیږي ډیوه مړه ساته ملنګې نو څو شعرونه د غزل چې ګل دی درې شعرونه هم ګل دی که بورا مین ګل دی که بورا مین یو دی خامخا مین ګل دی که بورا مین یو دی خامخا مین ادم و په هوا مین مجنون و په لیلا مین ګل دی که بورا مین یو دی خامخا مین ادم و په هوا مین مجنون و په لیلا مین دا مین او دا مین غرق شو ټول تبا مین دا مین او دا مین غرق شو ټول تبا مین ستا دانش پتا مین دا ملنګ رښتیا مین یو غزل څو شعرونه یم چې کوشش وکړو ویم د دغه یو دغې نه مخکې یو زه په خپل مرزه یو څه ویم صحیح ده که نه چې استادانو توجه یو غزل ته راګرځوم چې نرې دا زړه مې خوږېده او خوږېده نرې دا زړه مې خوږېده او خوږېده ستا یاد مې په سینه کې خورېده او خوږېده نرې دا زړه مې خوږېده او خوږېده ستا یاد مې په سینه کې خورېده او خوږېده او لفظونه یې په شونډو ګډېده او خوږېده دا شعر لیاقت تصور صاحب ته ډالۍ کوم اینه مې نه چې کوم ځای کې به ناست یا به نه وي خو لفظونه یې په شونډو ګډېده او خوږېده سازونه یې له سترګو ورېده او خوږېده او جانان د مینې اور کې سوځېده او خوږېده جانان د مینې اور کې سوځېده او خوږېده ارمان د وینې بټ کې ورتېده او خوږېده او دانشه ژوند ربابو غږېده او خوږېده دانشه ژوند ربابو غږېده او خوږېده دانشه د چا یادو غځېده او خوږېده یو څو شعرونه نور یم چې
خندل به دې د زړونو څه مرهم به دې کولی خندل به دې د زړونو څه مرهم به دې کولی لږ کار به دې کولی خو ډېر سم به دې کولی خندل به دې د زړونو څه مرهم به دې کولی او لږ کار به دې کولی خو ډېر سم به دې کتلی او مزره منم بېروزګاري وه خو کارونه پکې ډېرو منم بېروزګاري وه خو کارونه پکې ډېرو تعویض به دې کولی یا څه دم به دې کولی منم بېروزګاري وه خو کارونه پکې ډېرو تعویض به دې کولی یا څه دم به دې کولی او شاني صاحب که نه راتلی جو خیر دی خو زما د زړه دپاره که نه راتلی جو خیر دی خو زما د زړه دپاره وعده به دې کولی او قسم به دې کولی منه که نه راتلی جو خیر دی خو زما د زړه دپاره وعده به دې کولی او قسم به دې کولی او تصور مانیروال صاحب هېڅ غم مې در سره نه و چې لاړم نو پیدا شو هیڅ غم مې در سره نه و چې لاړم نو پیدا شو که غم مې در سره وې نو څه غم به دې کولی و ای خشوله دانشه چې د مینې توبهګار شوې ای خشوله دانشه چې د مینې توبهګار شوې او څه ځان به دې وهلی او ماتم به دې کولی یو نظم ویم بیا ستاسو غوښتنه راځم چې تازه نظم ویم صحیح ده که نه دغه هم درته یو بند ویم که زما او ستا عمرونه که زما او ستا عمرونه دواړه یو شي واړه یو شي بیا تقسیم شي دا تقسیم شي چې تقسیم شي او نیم نیم شي چې نیم ستا شي نیم زما شي نو ته څه وایې جانانه که زما او ستا عمرونه دواړه یو شي واړه یو شي بیا تقسیم شي دا تقسیم شي چې تقسیم شي او نیم نیم شي چې نیم ستا شي نیم زما شي نو ته څه وایې جانانه زه خو وایم ارمانه دا دې وشي بیا دې وشي ما ته پته ده چې کېږي دا دعا به مې قبلیږي خو بس ته پې یمین وایه او له زړه پې یمین وایه ما ته پته ده چې کېږي دا دعا به مې قبلیږي خو بس ته پې یمین وایه او له زړه پې یمین وایه زه خبر یم بېشانه زه خبر یم بېشانه خدای په تا دی مهربانه زه په تا باندې مین کړم او ما دومره مینه درکړه چې جهان مې درنه هیر کو هر انسان مې درنه هیر کو بل ارمان مې درنه هیر کو او خپل ځان مې درنه هیر کو او خپل ځان مې درنه هیر کړه او تا بیرته دومره وکړه او تا بیرته دومره وکړه چې بیخي دې د خپل ځان کړم تا په یو دوه کې حیران کړم ودې نه وې خو جانانه تا شیرین کړم تا جانان کړم نو ته څه وایې جانانه زه خو وایم ارمانه دا دې وشي بیا دې وشي چې زمونږ عمرونه یو شي بیا تقسیم شي چې تقسیم شي یو نیم نیم شي صدر صاحب دا عمرونه دومره ډېر شي چې عمرونه پکې تیر شي دا عمرونه دومره ډېر شي چې عمرونه پکې تیر شي هر یو رنګ مې درته وښیم هر یو رنګ دې را برسیر شي ستا دې واړه ارمانونه د اسمان د ستورو ډېر شي زما هر یو استعداد دې ستا د هر ارمان چاپیر شي مننه زما هر یو استعداد دې ستا د هر ارمان چاپیر شي چې وعدې ټولې ایفا کم ټول خوبونه دې رښتیا کم چې وعدې ټولې ایفا کم ټول خوبونه دې رښتیا کم ته د زلفو غوټې واکې او زه ګل ورله پیدا کم هر ژوندی ارمان دې سر کم په هر مړ کې دې پوک سا کم هر ژوندی ارمان دې سر کم په هر مړ کې دې پوک سا کم چې دې څومره ارمان سر کم دومره نور درله پیدا کم نو ته څه وایې جانانه زه خو وایم دا دې وشي چې زمونږ عمرونه یو شي بیا تقسیم شي چې تقسیم شي یو نیم نیم شي چې نیم ستا شي نیم زما شي چې په کومه لمحه مرې ته هم په هغه لمحه مړ شم چې نه تا ته احساس وشي او نه ما ته احساس وشي چې تا زه په لار کې پرېښوم او ما ته په لار کې مننه په ما تو حوصلو راغلم په ما تو حوصلو راغلم په ما تو حوصلو راغلم صاحبه راغلم پر راتلو راغلم او نور مې هیڅ کار در سره نه و سیبا نور مې سر صاحب سید ته ډالۍ چې نور مې هیڅ کار در سره نه و سیبا سامې پتا پسې وتو راغلم او په ټیټو ټیټو کوټو وګرځېدم په ټیټو کوټې وګرځېدم تر دنګو دنګو دروازو راغلم مزار شیر ته ډالۍ چې په جګو سترګو اوس جهان ته ګوره په جګو سترګو اوس جهان ته ګوره سترګې راپورته که درخو راغلم دا ملګري لیکلی دی چې دا نظم پوره غزل یې راته لیکلی دا خو تاته یاد دی نو بیا ته څنګه وې دا لاسه کې دلته زما خواته یو هلک ناست دی ما ته وایي د دغې هغه شعر ووایه مې د کومې دغې هغه شعر وی هغه دغې هغه نو ما د دغې شعر خو درمان صاحب لیکلی دی وایي نه تی ووایه نو ما هغه دی واوره که نه درمان صاحب بیا ورته غزل ووایه د دغې هغه صحیح ده که نه او ما ورته ما ته شعرونه نه دي یاد بهرحال دا د ژوند په روایاتو کې هېڅ نشته صرف ته رضوان کاکا شیرون ته ډالۍ چې د ژوند په روایاتو کې هېڅ نشته صرف ته الله په کائناتو کې هېڅ نشته صرف ته او جانانه د الله سره شریک په کلمه کې
جانانه د الله سره شریک په کلمه کې زما سره کلماتو هیڅ نشته صرف ته او د چا کې اجازه ک مجزید دا منم خو د چا کې اجازه ک مجزید دا منم خو زما په مناجاتو کې هیڅ نشته صرف ته مننه بل تاسو کوم غوښتنه لرئ مناجات والا جی بیگا مناجات او بیگا چې صحیح